فزان کی تقوی راولی اللہ برت ہر کار آسان کی سوی اللہ بقرآن کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا او چاچی بزان کی تقوی راوستا اللہ بوتا ہر کار آسان کی رب العالمین بدی بیا مرگرتیا کی او خاص مرگرتیا بدی کی سوی اللہ إن الله مع الذين اتقوا يقينا الله ملقريد ده تقوى دارو إن الله مع الذين اتقوا چکل تاسو بزان کی تقوی راوستا اللہ بدی ده هر قسم فتنین پا امن و امان کی ساتی ده هر مصیبت او ده شر او ده فساد نبدی اللہ لری ساتی استاد دی دین با بی اللہ حفاظت کی استاد دی زړه با اللہ حفاظت کی آغا زړه چی آغا بنیادی دی تقوی زیدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی بیان کری دی التقوی ها هنا و اشار الى صدره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقوی دلتا او اشاره اکڑا زړه تا سینې تا اشاره اکڑا چی دلتا دا تقوی اصل بنیاد دا تقوی آغا پزړه کی دی بیا دا تقوی پا دی بدن بندی لپاس راخکاره کیگی سنگ چی دن نوی دی سبا بحری او زا اکثر ملگرو تا یو مثال بیان کوم زمانگا یو شیخ اللہ اداغی حفاظتو کی اغا دا مثال ما تا بیان کرو وی چی کلتا گاڑی تا پیٹرول واچے نو ٹانکی چی سنگی دیسی تا تا اغستن خی چی کل ٹانکی فولی نو اغستن پا اف بانی او چی کل پا نیمه بیا پا نیمه او کل چی ختم بیا پا ای باندیش دغشان دا تقوی دا چی ستا پزلکی سمر ای دا با بدن راکاره کی دا باز ملگری ہو کنا دوی دا دی حدیث نا غلط مطلب آغستے تقوی وی پزلکی لکه گیر دوری خیلی چی اصل ایمان و تقوی دا زلد جی دی خزی پردولی ندا کری اصل تقوی جیوی دا زړه دا پرده دا زړه کولی نا منگا دا ویو چی اصل تقوی پتا کی وی نو آغا بستا پا دی بدن بندی لپاس رخکار شوی زکر چی دا زړه باچا دی و چی باچا سنگی نو اقشان بیا آغا خپلو نوکرانو تا امر کئی ستا آغا دا زړه دا بدن چی کم باچا دی چی آغا بیدین شی نو دا اندامون با دی بیا دا دین کار نکئی نو دی خبری نه چته دا فائدہ و نخلی چیر تقوی دا زړه په کار دا بس یو بل حدیث سره یو ځای کې نو خبره به واضح شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم الله نستاسو مالونو ته ګوري او نستاسو شکلونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ ستاسو زرونو تا گوری او ستاسو اعمالو تا گوری گور عملی وسر ذکر کرده سیب دانی دوی چه اللہ ستاسو زرونو تا گوری اللہ ستاسو زرونو تا گوری او ستاسو اعمالو تا گوری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر بیان کرده ناولنی طریقه دا فتنون دا بچکیدو اغسه دا تاسو حضور ہوئے تقوی وزان کی میں پیدا کوئی کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بمنگ طولو کی تقوی پیدا کی اور اللہ دی زمنگ طولو نا تقوی دار بندگان جوڑ کی داغین بعد بیدوی ما لارد فتنون بچ کی دو لزوم الكتاب والسنہ قرآن و حدیث بندی مضبوطی منگولی لگولی حدیث دا عرباض بن ساری رضی اللہ عنہ مشہور حدیث تیتا صبح بار بار دا علماء کرامون اوریدلی پائی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا کتاسو کی چاہتا اللہ اوگت جون ورکنو دیر اختلافات او دیر فتنی بوینی گورو دا فتنو تذکرہ شوی دا اختلاف فتنہ دکا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فتاسو کی کسوک دیر وقت پاتی شنو ویتاسو بفتنی وگدا صحابہ کرامو تو ویتاسو بدیر فتنی وینی زون پا دی وقت که بسنگ اختلافاتی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری خو بیان کردی چی دیسی بیماری برایجی خو علاجی سا دی
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نو بیا تاسو داسې کار وکئ چې زما لاره او د خلفای راشدینو ابوبکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم اجمعین د هغوی لار مضبوطه راونیسئ، د جامې دا غاښونه پرې بند کړئ. په دې پرفتن دور کې د فتنو نه د بچ کېدو یوه لار هغه قرآن او حدیث مضبوط رانیولي او د هغې نه خپل مسلک او مذهب جوړول دي. بعض کسان تپوس کوي، زما نه څو پیري دا تپوس شوی دی چې وایي ته به کوم مذهب یې؟ زه حیران شم بل کوم مذهب دی؟ خو دغه مذهب دی که نه اسلام؟ نه په هغه څلورو مذهبونو کې به کوم مذهب یې؟ زه یم زه په هغه څلورو واړو باندې یم. زه خو څلور واړه امامان منمه. زه خو داسې نه کوم چې یو راونیسم او په هغه پورې ونښلم او هغه نور ټول چې دی شاته غوزار کړم او کله دا وایم چې هغوی نه پوهېدو او کله وایم چې هغوی سره علم ډېر نه و او کله په هغوی پورې خاندم او د هغوی سره دشمنیانې کوم او بغض کوم او کینه ساتم. نه زموږ د سلفیانو منهج خو څه ناشنا منهج دی، الحمدلله علی ذلک. الله موږ ته څه ناشنا مذهب او مسلک راکړی دی. سلفیت هر عالم زموږ د سر تاج دی، هر عالم زموږ د سر تاج دی، هر امام زموږ امام دی. امام اعظم زموږ محمد صلی الله علیه وسلم دی. د هغه نه مشر امام بل څوک نه ګڼو. دا خبر را پکې شته چې په دې خبره کې ډېر شدید یو او په دې خبره کې بیا ډېر سخت یو چې کوم ځای کې د دې پیغمبر خبره راشي نو بیا د هغه په مخ کې د هېچا خبره نه منو، که هغه امامي، که هغه مذهبي، که هغه کتابي، که هغه مولای، که هغه مفتي او که هغه سابیاق صاحب او که هغه هر څوک چې د چا خبره د دغه پیغمبر د خبرې خلاف وي نو بیا موږ هغې کې ګزاره نه کوو. دا زموږ دین دی، الله راته ویلي دي، پیغمبر راته ویلي دي چې داسې وخت کې به بیا هم د دغه پیغمبر تابعداري کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي راونیسئ زما لار مضبوطه، بس دغه زموږ مذهب دی او دغه زموږ مسلک دی او هر عالم موږ ته قدرمند دی. د یو عالم غلطي بیانول دا د دې عالم سره دشمني نه ده. زموږ په د اهل حدیثو کې او په د سلفیانو کې نن سبا یو بیماري راوتې ده. که دې ورته ووایي چې دا پلانې شیخ په دې پلانې مسله کې اجتهادي غلطي ته شوي، بس ځمکه او اسمان به یو کړي. دومره غټ شیخ، دومره غټ بزرګ او دومره غټ محدث او دومره غټ مفسر، نو ته چې دا دعوه کې چې زه تقلید شخصي نه کوم، نو تقلید شخصي دې ته وایي که نه چې انسان د یو عالم غلطي نه مني او دا د سره مني نه چې عالم دې خطا شي. زموږ چې د خپلو مقلدین ورونو سره کوم مسله روان ده، خو په دې کې روان ده که نه، هغه وایي چې موږ د امام صاحب په مذهب یو، که مسله خطا ده او که صحیح ده خو موږ پرې روان یو. زموږ ورسره په دې کې ورانه ده چې نه تاسو زموږ وروڼه یې، صحیح ده زموږ زړونو ته نږدې قدرمن یې په موږ باندې، خو دا خبره ستاسو د قرآن او د حدیث خلاف ده. دا د منلو خبره ده چې د یو عالم خبره دي د قرآن او حدیث خلافي او بیا دې هغه موږ منو. ولې؟ الله خو ما نه دا تپوس نه کوي چې تا د پلاني عالم په خبره عمل کړی دی او که نه، بلکې الله ما نه دا تپوس کوي په آخرت کې چې تا په قرآن او حدیث باندې عمل کړی دی او که نه. دا په دې د سلفیت په دعویدارو کې نن سبا دا بیماري راوتې ده. وایي به موږ سلفیان یو، داسې خرش پرش به ګرځي، ته به وایي چې دی د خپل وخت امام ذهبي دی او دا فتوی به لګوي او دا او چې بیا دې ورته ووایي شیخ خطا شوی، زمونږ استاذ خطا شو، زمونږ عالم خطا شو.